لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړې څو مهمو خبرونو ته روسیه وايي ژر به د افغانستان په اړه نړیواله ناسته راوبولو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې ښایي د روان میلادي کال د فبرورۍ میاشتې تر اخره پورې به روسیه کې د افغانستان په اړه یوه مهمه نړیواله ناسته جوړه شي. سپوټیک اژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې د افغانستان په محاوریت د ناسته کې به روسیه، متحده ایالات، چین، پاکستان او ایران ګډون ولري. یاد وزارت روسه د دغه ناستې په اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په روسیه کې د افغانستان سولې په اړه ناسته جوړه شوې وه، خو افغان حکومت پکې ګډون ونه کړ. ارګ وایي افغانستان د نټو دوامداره مرستو ته اړتیا لري. ملا برادر وایي د دوحې تړون د عملي شي. افغان حکومت د نټو د دفاع وزیرانو غونډې په درشل کې د افغانستان لپاره د نټو دوامداره مرستې اړینې بللې دي. ولسمشر ماڼۍ ویلي د نټو غړي هیوادونه او افغانستان لا هم له ګډ دښمن او ګواښ سره مخ دي چې پر وړاندې ستراتیژیک همکاري مبارزه پکار ده. د نټو 30 غړو هیوادونو د دفاع وزیران چهارشنبه په آنلاین بڼه سره جرګه کیږي چې د افغانستان راتلونکي په اړه بحث یوه مهمه اجنډا وده. د افغانستان د ولسمشر د بیان مرستیال د وخان میناپال وایي افغان حکومت تر هغه مهاله چې افغانستان په بشپړ ډول په خپلو پښو ودرېږي د نټو مرستې اړینې بولي. په همدې ترڅ کې د طالبانو سیاسي دفتر رئیس ملا عبدالغني برادر امریکایي ولس ته یو پرانیستی لیک لیکلی او له امریکا د دوحې په تړون کې د ژمنو عملي کېدو غوښتنه کړې ده. بروکسل کې د نټو غونډه کې د افغانستان په اړه بحث کیږي. تمه ده چې د نټو د وزیران 2 ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي. په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي. د نټو عمومي منشي یان سټولټنبرګ پرون ویل د چهارشنبه او پنجشنبه د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د نټو د ځواکونو د راتلونکي په اړه پریکړه وشي. ښاغلي سټولټنبرګ د ازادۍ راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل د نټو لومړیتوب دا ده چې افغانستان بیا ځلې د نړیوالو ترهګرو په ځلا بدل نه شي. د اوس لپاره نټو په افغانستان کې شاوخوا 10,000 پوځیان لري. کابل کې د ترکمنستان سفیر د طالب پلاوي په اړه معلومات ورکړل. په کابل کې د ترکمنستان سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د طالب بانو د پلاوي د ترکمنستان د سفر په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبرپاڼه کې چې نن خپره شوه څرګنده کړه چې محمد انیف پاتمر د ترکمنستان له سفیر خواجه عزوف سره نن په کابل کې وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې طالبانو د ترکمنستان له چارواکو سره په کومو موضوعاتو خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی تېره اونۍ ترکمنستان ته تللی و. لیدونکو دا و څو تازه او لنډ مهم خبرونه چې مو واورېدل. تر بیا ښې چارې الله مو مل.